بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. سورة التوبة آيات نمبر وشپیتمو لسم سپارا. الله رب العالمین د منافقانو صفات بیانول چې منافقان ډیر یو ذلیل، ډیر یو ناکارا او ډیر یو ګنده قوم دی او د هغوی ډیر ناکاره صفات دي. نو تاسو اے بندگانو د دې منافقانو صفات دا پزان کې م پیدا کوي، ځانونو نه د منافقت صفات لري کوي چې ایمانم مضبوط شي او د زړه سترګې دا مو روښانه شي، خپل رب ور باندې ویني. نو په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو نور صفاتم بیانوي چې منافق سړی همیشه د بل منافق کاغه په باطل باندې هم وي د هغې طرف کوي، د حق طرفداري نه کوي. او مؤمن سړی چې دی که پلار یې په ناحقی، ورور یې په ناحقی، نو دی د ناحق ملګرتوب نه کوي، د حق ملګرتوب کوي. بل دې آیات کې د منافق بل صفت دا دی چې چیرته نارواوي منافق به په امر کوي چې دا کارونه وکا، شرک وکا، بدعات وکا، ګناهونه وکا. نیک کارونه چې چیرته وي هغه درته وایي چې دا باندې عمل مکوه. نو الله رب العالمین د منافقانو صفات بیانوي. مونږ او تاسو ته پکې درس دا دی چې د منافقانو د صفاتو نه ځانونه ډېر لرې هغه وساتو. فرمای رب العالمین المنافقون والمنافقات، منافقان نارینه سړي، والمنافقات منافقان زنانا، بعضهم بعض د دوینا من بعض د بعضو ندی. څه معنا د بعض د دوینا د بعضو ندی؟ معنا دا ده چې دا ټول په کفر او په نفاق کې یو شان دي، که نارینه دي که زنانه دي، یو د بل نه په منافقت کې وراخوي. یأمرون بالمعروف یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف. ناکار صفت یو دا ده چې یأمرون بالمنکر، امر کوي دوی یو بل ته بالمنکر، په نارواو کارونو باندې، په بدو کارونو باندې.
نورو ته ناروا لارې ښیي، بدې لارې ورته ښیي چې په دې ګناه عمل وکړه، په دې ګناه عمل وکړه. د ګناه طرف ته دعوت ورکوي دا منافقان. وینهون عن المعروف، او خلق منع کوي د نیکو کارونو نه، د مونځ نه، د اودس نه، د ښکلې عقیدې نه، د قرآن نه. د دین خلق منع کوي. قسمه قسم وسوسې په ذهن کې وراچوي. رب العالمین فرمایي عزیزانو داسې ملګری نه دی چې هغه تا ته د ګناه دعوت درکوي. داسې ملګرو سره ملګرتوب مه کوه. هغه ملګري سره ملګرتوب وکړه چې تا د نیکو اعمالو طرف ته را دعوت کوي. او نن سبا د آلات الکترونیکس آلات چې دی، موبایل، ټي وي وغیره، دا شیزونه کدی هم ګناه ته راکش کولی، نو دا منافقت دی. انسانانو کې منافقان شته. د انسانانو په تیار شوي شیزونو کې هم آلی د نفاق هغه شته دی. دوی سره دوستانه هغه بیا مه کوئ. اوس سوچ پکار دی چې مونږ د ګناه طرف ته دعوت ورکو. چاته اکثره دا نوجوانان وي یو بل ته دعوت ورکوي د ګناه. دا منافقت دی چې نیک عمل کې چې مونځ کې در پسې خاندي، وی مړه وی څه بوډا خو نه چې بوډا شي بیا به مونځونه کې. دا د منافقانو صفت دی. بل ناکاره صفت دا دی. رب العالمین فرمایي ويقبضون ایدیهم، ويقبضون بن ساتي دوی، کلک نسی لاسونه خپل، ایدیهم لاسونه خپل، د څه شینا د خیرات کولونه، د صدقاتو کولونه دوی نه بالکل ځان بچ ساتي. معنا دا ده چې بخل او کنجوسی پکې ډیره زیاته ده. بخیلان دي. مؤمن سړی به بخیل نه وي، دا منافق دی. ځکه ور باندې بخل غالبه دی. د روپۍ سره ساخیږي، د خیر کارونو کې روپۍ نه لګي. دویمه معنا دا چې لاسونه بندوي. معنا لاسونه نه پورته کېږي، رب العالمین ته دعا نه کوي. کله هم داسې په زړه کې داسې یره رانغله چې خپل دې رب ته لاسونه پورته کړم. یقبضون ایدیهم معنا یوه دام دا چې دوی جهاد پرېږدي. لاس پرېښودل معنا وروستو پاتې کېږي. نور واجباتو کې هم سستي وي. سست پوس انسان چې دی دا د منافقت نښه ده. رب کائنات فرمائی نسو اللہ ہیر کڑے دے دوی اللہ تعالی فنسیهم نو اللہ تعالی پر خودل دوی محروم کړل د خیر د کارونو نا. فنسیهم معنا بے برخ کړل د خپل رحمت نا. فنسیهم معنا دا چې معامله ور سره وکړه رب العالمین پشان ته د هغې لکه هیر شوي. الله ته خو یاد دي د الله باندې هیروالی نه راځي، خو معنا دا ده چې الله هم داسې پرېښودل ګویا کې چې هیر شوي دي د الله د رحمت نه. نسو الله فنسیهم، ولی ناکار اعمال کول الله پرېښودل. الله یې هم هیر کړی دی نو الله هم پرېښودل. عزیزانو الله هیرول د دې معنا هم دا ده د الله دین له غاړه نه ورکول، د الله دین سره مینه نه ساتل، په زړه کې د الله د قرآن سره محبت نه ساتل. نو نتیجه دا شي چې داسې انسانان الله تعالی هم پرېږدي، بلکې د دې انسانانو نه د خپل ځانونه هم هیر شي. وروسته به راشي قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا الله فنسیهم، لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اے د ایمان والاو تاسو ګوره چېرته د دې منافقانو په شان نشئ چې الله یې هیر کړی و، نو الله ورسره څه وکړه فانساهم، الله د دوی نه د دوی دا ځانونه هیر کړل. ځانونه هیرول د دې څه معنا ده؟ دوی ته خو خپل د دنیا په کارونو کې د هر چا نه مخکې معنا هم دا ده چې د نیکو اعمالو توفیق ورته نه میلاوي.
د خپل ځان نه هغه شیزونه هیر کړل چې دوی ته پیدا ور رسوله. نو الله فرمایي ان المنافقین، یقینا دا منافقان چې دي چې زړونو کې ایمان نشته او په خوله باندې تش چغې وهي د ایمان، هم الفاسقون، هم دوی لوی نافرمانه دي، هم دوی وتونکي دي د اسلام د دایرې نه. چې زړه کې د ایمان نه وي او په خوله دې وي نو ته کافر بیا. او د منافقت اعمال عملی نفاق دا دی چې زړه کې د ایمان شته، الله منی، رسول منی، منځونه او د سنم کې، خو د منافقانو صفات در کې دي لکه دروغ ویل، وعده خلافي کول، دوکه کول، داسې نور صفات لکه دې آیتونو کې چې په ګناه باندې حکم کول چاته، د نیکو اعمالو نه خلق بندول، چې دا د منافقت صفات در پکې رال سړی په دې منافق کېږي. بیا وعد الله المنافقین والمنافقات، په دې آیات کې الله رب العالمین وسویره ورکوي د منافقانو ته د آخرت په عذابونو سره. هغه دا دی وعد الله، الله تعالی وعده کړې ده المنافقین د منافقانو سړو سره، والمنافقات او د منافقانو زنانو سره، والکفار او د ټولو کافرانو سره. الله دا وعده کړي که د نفاق په حالت کې مړ شو، د کفر او د شرک په حالت کې مړ شو، دوی د څه شي وعده یې کړې ده؟ نار جهنم، د اور د جهنم، دغې ګرمو لمبو له به ورځي، خالدین همیشه به وي، فیها په دې اور کې، په دې اور کې به دوی همیشه وي. هي حسبهم، رب العالمین فرمایي هم دغه اور حسبهم بس ته د دوی د پاره د عذاب، بس ته د دوی د پاره د عذاب نه هم دغه اور ولا بس ته چې دغه ورته ملاو شي. حسبهم معنا دا ده چې دغه پوره سزا ده. دنیا کې خو دوی وایي چې وګوره بس منګه ګناهونه کوو، موږ باندې خو عذابونه نه راځي، نورم نعمتونه دي. بعضې بدبخته خلک وي داسې. نو الله فرمایي چې عذاب صرف د دنیا عذاب نه دی، حسبهم جهنم، جهنم د دوی د پاره تیار کړی شوی، اعدت للکافرین. په دې ګرمو لمبو کې به الله سوځي، چغې به بیا وهي، خو هیڅ څوک به آواز بیا نه اوري. رب لا یزال فرمایي ولعنهم الله، او لعنت کړي په دوی باندې الله تعالی، د خپل رحمت نه لري کړي دا منافقان او منافقان زنانه او کافران. ولهم او شته د دوی د پاره عذاب مقیم، عذاب همیشه او مدام برقرار پاتې کېدونکي عذاب دی د دوی د پاره. هیڅ وخت به په دوی باندې عذاب به ور باندې سپک نشي. کوم عذاب چې ورته مقرر دی دا عذاب ورله رب العالمین تل تر تل همداسې وقتاً په وقتاً ورکوي. نو که د چا په زړه کې یره وي او په الله ایمان وي چې یوه ورځ د الله سره ملاویږم، نو هغه بیا یریږي د دې خبرونه. خو دا نن چې زموږ او تاسو باندې دا خبرې ډېر اثر نه کوي، وجه دا ده چې زړونه زموږ مسخه شوي دي، زړونه هم زنګ شوي دي، نو قرآن هم اثر نه کوي، حدیث د رسول الله هم اثر نه کوي په موږ باندې. هغه وجه دا ده چې زموږ زړونه هغه سخت شوي، ورنه په قرآن او په حدیث کې ډېر تأثیر دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وصلى رب العالمين په دې آیات کې تشبیه ورکوي د دې کافرانو، د دې منافقانو، د مخکنی کافرانو سره. یعنی الله رب العالمین به د منافقانو د کافرانو لا داسې عذاب ورکوي لکه څنګه چې مخکنی قومونو له عذابونه ورکړي. او هغه مخکنی قومونه هغه ډېر قوت والا او ډېر مالدار او خو د الله د عذاب نه بچ نه شو، د الله عذاب ورباندې راغی. نو رب لا یزال فرمائی کالذین من قبلکم، تاسو اے منافقانو پشان تا د هغه کسانو یې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه تیر شوي دي، مخکې ستاسو نه تیر شوي.
نور کافران چې الله به ورله عذابونه ورکول. کانو واغه مخکې خلق پخوانی خلق اشد د ډېر زیات او ډېر سخت منکم ستاسو نه قوتا د زور په لحاظ، د قوت په لحاظ د تاسو نه ډېر سخت او ډېر قوي بدنونه رب العالمین ورکړي وو. و اکثر او ډېر زیاتو د تاسو نه اموالا د مال په لحاظ و اولادن او د بچو په لحاظ، ملاتړ هم ډېر زیاتو، مالونه او جایداد هم ډېر زیاتو. نو څه چلو شو؟ رب العالمین فرمایي فاستمتعوا بخلاقهم، هغوی هم فایده واخسته بخلاقهم په خپله برخه د دې دنیا نه، په دنیوي مزو او په دنیوي مالونو او مرتبو په دې مزې واخستې. اشاره ده دې ته چې دا منافقان فاسقان چې دي د دنیا نعمتونه دا صرف د خپل خواهش مطابق استعمالوي، د الله په خوښه د پیغمبر د حکم مطابق دا یې نه استعمالوي. نو مخکنی قومونه د قوت په لحاظ، د مال په لحاظ، په هر لحاظ مضبوطو د اوسنی قومونو نه. قوت نه مراد د بدن طاقت، زور ورسره او ظلم به کولی شو، مظلومان به په ان پن کې نیول، فورن به نیول. نو هغوی هم د خپلو برخو نه فایده واخسته او تاسو هم د هغوی په شان یې. خلاق اصل کې ویل کېږي د دنیا مالونه او د دنیا مرتبه، پښتو کې ترجمه حصہ برخه. نو فاستمتعوا فایده واخسته هغه تیر شو کافرانو بخلاقهم په خپلو برخو باندې، یعنی دنیوي لذتونه دنیوي مزې به کولې. فاستمتعتم پس ګټو فایده واخسته تاسو ای وسنی منافقانو بخلاقکم په خپل برخه باندې. تاسو ته چې کوم مالونه ملاو دي، کوم بچي هم د دنیا مقاصدو لپاره استعمالوي. کما استمتع الذین لکه څنګه چې فایده اخستې واغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، چې بالکل د آخرت دپاره به عمل نه کوو، ټول د دنیا په شهواتو کې به مالونه او جایداد دا به لګو. بخلاقهم په خپله برخه باندې وخذتم او ډوب شئ تاسو په باطلو خبرو کې، په باطلو عقیدو کې مشغول شئ تاسو، ډوب شئ تاسو ای منافقانو په باطلو کې. کالذی پشانته د هغه کسانو خاضو چې هغوی هم ډوب شوي وو، هغوی هم داسې ډوب شوي وو. نو الله فرمایي اولئک دغه کسان چې حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی، برباد شوي دی عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې. دنیا کې اعمال برباد دی او په آخرت کې هم. دنیا کې اعمال داسې برباد دي چې څه نتیجه د خیر به ورته نه میلاویږي. دارنګې په دنیا کې به هم څوک تعریف نه کوي، که خیال هم کړی وي یو نیک انسان وي، منځونه کوي، روژې نیسي، زکاتونه ورکوي، خلک هم تعریف کوي چې پلانې سړی ښه سړی دی. د دنیا یو مدح خو ورته میلاو شي. او منافق سړی همیشه دپاره رټلی شوی، ولو که اوږدې اوږدې سجدې کوي، روژې نیسي، د هغې څوک ښه نه وایي. او په آخرت کې سزا دا ده چې ثواب به ورته نه میلاویږي. نو الله فرمایي و اولئک هم دغه کسان ای اوریدونکي د قرآن هم الخاسرون هم دوی چې پوره تاوانیان دي، پوره تاوانیان دي. په دې حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیات شرح کړی دا چې دا زما امتیان بم د دې تیر شو یهود او نصاراو په نقش قدم باندې زی. نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حجر ضب لدخلتموه.
ای زما امتیانو تاسو به د دې دین سره دومره محبت کم شي چې د دې یهود او د نصاراو په طریقو به داسې روان شي که دوی چېرته د یوې خادمۍ د یو سمسیرې سوړي ته ننوځي نو تاسو به هم ورنوځئ چې دې کې هم زموږ دپاره خیري. په بعضو روایتو کې راغلی دي والذي نفسي بيده، نبی علیہ السلام فرمایي چې زما دې په الله قسم وي لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، تاسو به د دې یهود او د نصاراو په طریقو پسې ولیش په ولیش روان یې، وذراعا بذراع، گز په گز باندې د دې یهودو تابعداري به شروع کړي. نو د حدیث مطلب دا دی چې ګوره که ځان کامیابول غواړئ د یهودو تابعداري مه کوئ، د هغوی تقلید مه کوئ، د هغوی نه مه متاثره کیږئ، خپل دین پسې ځئ، هر چېرته چې په دین باندې عمل کوه. او دا د منافقانو صفت دی چې د کفارو نه متاثره وي، د کفارو د ملکونو نه، د کفارو د ثقافت نه، د کفارو د رویه او د اخلاقو نه د هغوی نقش قدم پسې روان وي، دین یې پرېښی. نو رب العالمین فرمایي واولئک، او دغه کسان چې دي هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم. په دې آیات کې تفسیر د مخکې آیات دی، یعنی مخکې قومونه چې تیر شوي دي او هغوی تکذیب کړی د الله د دین خلاف کړی نو په هغوی عذابونه راغلي. نو تاسو هم ای منافقانو د عذابونه را یادوئ لږ ځان ته چې د الله خلاف څوک کوي الله به پې عذاب را لیږي. ولی تاسو دومره بیغمه بیدرده هغه ژوند تیروئ؟ الله رب العالمین فرمایي الم یأتهم، آیا ندی راغلی دوی ته، دی منافقانو ته یا دی موجوده انسانانو ته، څوک چې د منافقانو کارونه کوي، څه شی ندی راغلی نبأ الذین، خبر د عذاب د هغه خلکو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و. مخکې نه مراد مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي هغوی د رسولانو تکذیب کړی، د پیغمبر په عمل باندې عمل نه کو، د قرآن په لاره باندې نه تلل. نو څنګه عذابونه رب العالمین ورکړي؟ ولې دا خبرې او دا واقعات د تاسو نه پټ دي انسانانو؟ قرآن کې چې دا واقعات بیانېږي د دې مطلب هم دا دی چې انسان الله رب العالمین عذابونه ځان ته رایادوه، ډېر په خوشحالۍ او په بیغمۍ سره ګناهونه مه کوه. که ته وایې چې ما ته څه نه ویلی کېږي، الله به دې یو ځل رانیسي او که یې راونیولې بیا دې نه پرېږدي. حدیث کې هم راغلی ان الله لیملی الظالم، په بعضو روایتو کې راځي ان الله یمهل الظالم. الله رب العالمین ظالم ګناهګار انسان ته مهلت ورکوي تر دې چې د ګناهونو کې ډوب شي، حتی اذا اخذه، تر دې چې الله یې بیا راونیسي، فاذا اخذه لم یفلته، چې الله راونیولې بیا دې نه پرېږدي. نو په دې آیاتونو کې دا ویره ده چې د الله نه یره پکار ده. منافق سړی چې دی د هغې په زړه کې یره نه وي، دومره عذابونه تیر شي، دا بیمارینې، دا سیلابونه، دا زلزلې، دا کورني مشکلات، دا د کفارو د طرفه دا ظلمونه، خو هیڅ په زړه کې نه راځي چې یاره دا عذابونه دي. نو دا هم نفاق دی چې د الله د عذاب نه سړی نه یریږي. نو الله رب العالمین فرمایي مخکې قومونه لکه څوک قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، چې الله رب العالمین هغه غرق او تباه کړل په اوبو کې، د بره د اسمان نم باران راکته شو، لاندې د ځمکې نه چینې راوخوټ کېدې، ټول کافران چې که په مخ د ځمکه باندې ټول الله تباه او برباد کړل.
نوح علیہ السلام خیره وکړلې خپل قوم ته چې الله دوی اسلام نه راوړي. سورې نوح کې براشي چې الله په مخ د ځمکه کافر مه پرېږده. نو ګوره هغه قوم الله تباه کړی دی او زمونږ یقین دی چې دا قصې دا حق دي، دا واقعات دا حق دي چې الله هغه قومونه تباه کړي وو. پیغمبر موجود و، د پیغمبر په وجود کې هغه قومونه تباه کړل. نو د اوسني منافقانو بس حال وي او دا ولې مطمئن کیږي. وعاد او عادیانا چې الله رب العالمین ور باندې شنډې هواګانې راوستې، ریح عقیمه، او دا هواګانې به کورونو ته ورننوتلې او بهر به راویستل او داسې د کجورو د دې تنو په شانتې به داسې په دې ځمکه پراته وو. وثمود او سمودیان هم الله تعالی هلاک کړل. قوم د صالح علیه السلام، عادیان چې قوم د هود علیه السلام، او دا ثمودیان چې دا قوم د صالح علیه السلام. یوه چغه د اسمان پې راغله، یوه تندر د اسمان پې راغله او ځمکې زلزله شروع کړه او تباه کړل رب العالمین. وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام. قوم د ابراهیم لکه نمرود دغه وخت بادشاه الله څنګه هلاک کو او د ابراهیم علیه السلام مدد وکړو. و اصحاب مدین اوسیدون کې د ښار د مدین، قوم د شعیب علیه السلام، په هغوی باندې هم د ځمکې زلزله پرې راغلې وه او ریاض په شکل باندې عذاب پرې راغلی و. یوم الذل قرآن کې ورته راغلی. و اصحاب مدین اوسیدون کې د ښار د مدین یا خاوندان او مالکان د مدین ښاره چې قوم د شعیب علیه السلام په هغوی عذابونه راغلي وو. والمؤتفکات او هغه اوسیدونکي المؤتفکات د الټه شوو کلو، د اړولې شوو کلو، د چپه شوو کلو. مؤتفک معنا چې الټه شوي وي، چپه شوي وي، اړول شوي وي. دین مراد قوم د لوط علیه السلام. فجعلنا عالیها سافلها، الله وایي چې دا بره طرف هم پې لاندې کو، لاندې هم پې د بره کو، داسې هم پې دا کلي الټه کړل. نو د الله سره دا ټول عذابونه دي. نو منافقانو تاسو نه یریږئ چې دا منافقت کوئ او په زړونو کې کفر کوئ، داسې عذابونه به ګوره په تاسو هم راشي. نو الله فرمایي اتتهم رسلهم، راغلي و دغه کلووالاو ته، دغه تیر شو قومونو ته راغلي و رسلهم پیغمبرانو بالبینات پخکار حکمونو د الله تعالی سره، یا بالبینات پخکار معجزو سره راغلي وو. نو دوی څه وکړه؟ دوی تکذیب وکړه چې نه مړه دا ټول دروغ خبرې دي، اسلام نشته دی او په دین باندې عمل نشته. اوسني انسانان هم اکثر همدغه شان دي، هیڅ یې په قرآن باندې یقین نشته، په الله یقین نشته، د الله د عذابونو نه ویره نشته، زړونه مسخه شوي. کافرو ډېر کار کړی دی، په مسلمانانو دا زړونه دای مسخه کړي. وجه دا ده چې د انسان چې ډېر ګناهونه کوي دا زړی تور شي. صحیح حدیث کې راغلی ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکتة سوداء، کله چې انسان یو ګناه وکړي نو د ده په زړه باندې تور داغ ولګي. که توبه ویسته خو دا تور داغ ختم شي، او که توبه وینسته نو بل داغ پې ولګي، تر دې چې دا زړه تک تور شي نو زنګ شي. الله قرآن کې بیا فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ران دغه زنګ دی چې قرآن کې ذکر دی. نو کله چې در باندې قرآن اثر نه کو، توفیق درته نه میلاوېدو چې قرآن ته کښېنې، قرآن زده کې، د احادیثو د رسول الله توفیق درته نه میلاوېدو، عمل در توفیق درته نه میلاوېدو، شوق دې نه راپورته کېدو، پوه شه ستا زړه د ګناهونو په تیارو کې ډوب دی، په ګناهونو کې ډوب شوی. دا ټول منافقتونه دي عزیزانو. مؤمن سره به د خپل زړه هغه غم وي ښه پوره. الله فرمایي فما كان الله، نو الله تعالی لیظلمهم چې ظلم یې کوو په دوی باندې،
دا دومره سخت عذابونه چې الله را لېږلي وو دا ګوره الله پې ظلم نه دی کړی ولکن کانو لیکن و دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمونه ګناهونه کول ګناه یې دا وه چې د پیغمبرانو تکذیب یې کو پیغمبرانو ته یې دروغجن ویله ګناه یې دا وه چې د حق مخالفت یې کو نو الله رب العالمین پې دغه عذابونه بیا راولېږل همدغه په خپلو ځانونو باندې ظلم دا سبب د عذاب شو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفات بیانوي منافقان ذکر کړل د منافق په مقابل کې قوي ایمان والا د هغوی صفات هم واوره اول والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانا بعضهم بعض د دوی نه اولیاء بعض دوستان د بعضو دي دوستان دي څه معنی ده یعنی ایمان کې سره ټول شریک دي یو شان دي دا ایمان رشته چې ده دا ګوره د ټولو نه لویه دوستي دا ده که د رنګه تور دی که سپین دی که نارینه ده که زنانه ده که ماشوم دی که بوډا دی خو چې دا د ایمان دا نور او دا رڼا ورسره وي دا خپلو کې دوستان دي انما المؤمنون اخوة دا رونه خویندې دي یو د بل دوستان دي دوستان معنا دا د ولی اصل کې ویل کېږي محبت کوونکي دي او دا حقیقت دی که د دنیا په مشرق کې که په مغرب کې خو چې مسلمان در سره میلاو شي د مسلمان سره به مینه وي د مسلمان زنانه به د مسلمان سره د اسلام په وجه باندې مینه محبت وي د دوی په زړونو کې مینه ده محبت دی د ایمان والاو او چې مسلمان سره مینه نه لري نو د ایمان کې بیا ضعف او کمزوری ده ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کی حدیث دے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا مؤمن سړی د بل مؤمن د پاره مسلمان د بل مسلمان د پاره مثال پشانته د آبادی دی لکه آبادی چې یوه خښته کې دی بله خښته پې مضبوطیږي یو د بل د پاسه دغه شان مؤمن په مؤمن باندې قوي کېږي یو بل سره مینه ده نبی علیه الصلاة والسلام دا ګوتې داسې کړې وشبک بین اصابعه ګوتې داسې کړې وې چې داسې د یو بل سره دي په صحیح حدیث کې دام راغلی چې مثل المؤمن دا مؤمنان چې دي په محبت کې په ترحم کې وتراحمهم وتوادهم دا د یو جسد مثال دی چې په دې جسد او په بدن د انسان کې یو ځای یو اندام درد کوي ټول بدن ورسره درد کوي ټوله شپه شوګیرئ دغه شان مسلمان که په مشرق کې په هغې ظلم کېږي ته به په مغرب کې دردېږي او که په زړه کې دې پې درد نه راتو پوه شه ستا اسلام او ایمان کې فرق دی او کافرو دا کوشش کړو کوشش کې کامیاب دی مسلمانان تقسیم کړي په بارډرو باندې په کلو باندې په ضلعو باندې په صوبه باندې په ملکونو باندې نو چې د یوې علاقې خلکو باندې ظلم کېږي ولو که مسلمانان زموږ په زړونو کې درد هم نه راځي بس وی شکر چې زموږ د علاقې نه دی زموږ د صوبې نه دی زموږ د ملک نه دی زموږ د بر صغیر نه دی زموږ عجمی نه دی عرب نه دی نو دا د کافرو دا په مسلمانانو کې دا کار کړی دی نور مسلمانان چې دی هغه به په یو بل باندې به دردېږي نو الله ځکه فرمایي والمؤمنون مؤمنان چې دی نارینه مؤمنان والمؤمنات و مؤمنان زنانا بعضهم بعض د دوی نه اولیاء بعض دوستان دی مینه کوونکي دي د بعضو سره د وجې د اسلام او د ایمان نام یأمرون بالمعروف صفت امداد چې دوی به امر کوي په نیکۍ باندې نیک کارونو امر کوا په مونځ او دس باندې امر کوا په روژه نیولو باندې امر کوا
پرشتیا ویلو باندې امر کوه. داسې مه وایه چې دا امر صرف د تبلیغی کار دی، صرف د مولا کار دی، صرف په محراب کې چې په منبر کې څوک ودرېږي د هغې کار دی. نه، هر ایمان والا چې نیک کار دی لیده خلک ورته را دعوت کوه. دعوت د هر مسلمان فریضه ده حسب استطاعت. وینهون او منع کول کوي عن المنکر د نارواو کارونو نه، د بدو کارونو نه منع کول کوي. ناروا کار چې دی لیدو فوراً حکم کوه چې دا ناروا دی. په روټۍ کې ناست یو سړی دی په ګس لاس په چپ لاس باندې اوبه څکي. داسې مه وایه چې زه میلمه دی او که څه ورته ویم خفه به شي. نه، د الله خیال ډېر ساته. فوراً ورته ووایه چې نبی علیه السلام دې نه منع کړي په ګس لاس باندې خوراک مه کوه، دا د شیطان کار دی. نو تا دعوت وکړو د ناروا کار نه دې منع کو. دارنګ یو سړی دروغ وایي ورته دروغ مه وایه، ظلم کوي ورته ظلم مه کوه. داسې مه وایه چې بس دا دعوت دا به څوک به کوي. نه، هر سړی د خپل وس مطابق باندې مکلف دی چې د الله دا دین خلکو ته ورسوي. شرک کوي څوک، بدعات کوي، په ټولو رد کوه، دعوت کوه. پیغمبر فرمایي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. اے زما امتیانو په نیکۍ به خامخا امر کوئ او د بدیو نه خلک منع کوئ. ګوره که دا دعوت هم پرېښودو او لیوشکن الله ان ینزل علیکم حجارة من السماء. که دعوت کار هم پرېښودو الله به در باندې د بره د اسمان نه عذابونه راولیږي، د کاڼو باران به در باندې وشي. او نن سبا مشکل هم دا دی، دومره عذابونه چې روان دي وجه دا ده دعوت نشته، تبلیغ نشته دی. بس هر سړی وایي چې څه کوم په خپله پوهېږي زه دعوت نه کوم. نه عزیزانو، دعوت کې برخه اخلي. او نن سبا خو ډېر اسانه ده، بس په دې موبایلو باندې، په دې واتساپ باندې، په دې فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې د الله دین پې نشر کا، ملګرو ته خاص خاص ورولېږه. کیدای شي ستا د دې بیان په وجه باندې هغه اصلاح شي. ویقیمون الصلاة او پابندي کوي دا د ایمان والا د منځ پابندي کوي. منځ په جماعت باندې کوي، په جماعت کې منځ کوي، 5 وخته منځ کوي، په اودس باندې منځ کوي، د خشوع او د خضوع په حالت کې منځ کوي، د پیغمبر په طریقه باندې منځ کوي. نو دغه منځ مراد دی. دا نه چې کله منځ کوي او کله نه کوي. منځ چې د پرېښودو راجحه فتوا هم دا انسان کافر دی. ولو که یو منځ پرې دی، منځونه فرض دي خو 5 منځونه فرض دي. دا نه چې بس 4 منځونه کوي او یو نه کوي. نه، عبدالله ابن عمر زهو به دا فتوا ورکول او صحابه کرامو چې یو منځ هم د پرېښودل ګوره انکار خو چې دی وکړو دا خو بالاتفاق کافر دی. په اعمالو کې صرف دا منځ دی چې د دې به پرېښودلو انسان هغه کافر کیږي. دا معمولی مسله نه ده عزیزانو، سختې مسلې دي. نو الله ځکه وایي ویقیمون الصلاة، د مؤمنانو صفت دا دی چې پابندي به کوي د منځونو. ویؤتون الزکاة، ورکوي به دوی زکاتونه. چې کله زکات ورکول ور باندې فرض شي، مال نصاب ته ورسیږي، مال د نصاب ته ورسېدو او کال پې تیر شو، نو بیا به زکات ورکې. هرو 40 کې 1 روپۍ، په 100 کې 2.5، په 1000 کې 50، په 100 کې 2.5 زره به حساب ورته کوم. ويطيعون الله او تابعداري کوي د الله تعالی او رسوله او د الله د پیغمبر په ټولو کارونو کې تابعداري کوي. او خاص کر په دې دعوت په کارونو کې، په منځ کې او په زکات کې، په دې کې هم د الله او د الله د رسول تابعداري کوي. هر عبادت چې کوي دا په طریقه د پیغمبر په حکم د الله تعالی باندې. نو اولئک وسی نتیجه مو او راوسی هغه بدلم واوړه د الله په وړاندې. اولئک دا کسان تا ته ویم ای اورېدونکي د قرآن، سیرحمهم الله، زر دی چې رحم به وکړي الله تعالی په دوی باندې. معنا ښکلې زندګي به ول ورکړي په دنیا کې. 1 روپۍ به ورسره نه وي خو زړه به خوشحاله وي، زړه کې به اطمینان وي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا منافقان چې دي کافر په کروڑونو په اربونو ډالرې بلري، خدا زړونه به تنگ وي. دا د الله قانون دی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا.
څوک چې د دې قرآن سره تعلق نه ساتي د دوی دا زړونه به تنګ وي. رب العالمین فرمایي او څوک چې د قرآن سره تعلق ساتي سيرحمهم الله، الله رب العالمین به پې رحم کوي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کله چې قرآن لوستلی کېږي غوږ ورته کېږدئ، خاموش کښېنئ، ټول کارونه رستو کوي، قرآن ته کښېنئ. ولې؟ لعلکم ترحمون، د الله د طرفه د رحمت بارانونه در باندې راوري. نو رحمت په دنیا کې او رحمت په آخرت کې مغه دی. رستو آیات کې الله ذکر کوي ان الله، یقینا الله تعالی عزیز غالب ذات دے، زورور ذات دے. اے الله کولی شي چې دا ټول کافر تبا کی، خو ولې نه تبا کوي؟ ځکه حکیم حکمت والا دی. د الله خپل راز دی په دې کې. انسانان پیدا کړي د خپل بندګۍ دپاره. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، د رحمت یو مصداق هغه دې آیات کې دی چې زیره د مؤمنانو ته، مؤمنانو له الله زیره ورکوي. هغه دا دی وعد الله المؤمنین، وعده کړی الله تعالی د مؤمنانو سره، مؤمنانو نارینو سره، والمؤمنات او د مؤمنانو زنانو سره، چا چې ایمان راوړی او په خپل ایمان باندې کلک ولاړ دي، د کافرو نه متاثر نه دي، د دنیا د شیطانانو نه متاثر نه دي، د دنیا د لوبو نه متاثر نه دي. قرآن له ټیم ورکوي، حدیثو له ټیم ورکوي. ایمان وقتاً په وقتاً باندې هغې د ترقۍ دپاره کوشش کوي. دې ته ایمان ویلی کېږي، صحیح ایمان. نو داسې خلکو سره رب العالمین وعده کړې ده که د ایمان په حالت کې دوی وفات شو، د څه شي وعده کړې؟ جناتین، د جنتونو، د جنتونو وعده سره الله کړي دي. باغونه به الله تعالی ورکوي، تجری چې بهیږي به په دغه باغونو، په دغه جنتونو کې به بنګلې وي. تجری چې بهیږي به من تحتها، لاندې د دې بنګلو نه الانهارو، 4 قسمه نهرونه، 4 قسمه ښکلي سیندونه به بهیږي. ښکلي جنتونه، ښکلي ښکلي ونې، ښایسته ښکلي ښکلي بنګلې، او لاندې صفا صفا اوبه، شراب، شوده، او دارنګې د پیو دا نهرونه. رستو سوره محمد کې به راشي. دا به څومره ښکلی منظر وي او پیغمبر دې په خوا کې وي او الله سره د ملاقات کېږي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیڅ غمجنتیا به نه وي، په هیڅ یو ټینشن به دې نه وي. ځواني به دې وي، دا به ختمېږي نه. ښایست به دې وي، په دې به بدرنګوالی نه راځي. همیشه به تکړه تکړه یي. نو دا نعمتونه الله تعالی تیار کړي. نو الله وی خالدین، همیشه به وي فیها، په دې جنتونو کې، په دې جنتونو کې به همیشه وي. ومساکن طیبه، او الله ور سره وعده کړي دا مساکن، د هغه ځایونو، د بنګلو، د بلډینګونو وعده مو سره رب العالمین کړي دا. طیبه چې پاک پاک به وي، مزیدار به وي. فی جنات عدن، په جنتونو د همیشوالي کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریم کړی دا. صحیح حدیث کې راغلی دی بخاری کې چې ان للمؤمن فی الجنة لخیمة، دا کم بلډینګ خسته خسته چې الله رب العالمین وی چې پاک دی، دا غي و شرح دا چې داسې ښکلې خیمه بنګله به الله جوړه کړې وي د ملغلرو نه، د یوې ملغلرې نه به جوړ کړی وي په کم ناشنا نقشه باندې. د الله رب العالمین د دنیا ته وګوره، دا کافر چې څومره ښایسته نقشې جوړې کړي، د الله رب العالمین د دې پیدا شوي مخلوق نقشو ته رسیږي. د غرونو ته کله لاړ شئ، د سیندونو ته لاړ شئ، د حیوانات پکې وګورئ، د مارغان پکې وګورئ. په دنیا کې داسې ښایسته ښایسته ځایونه، نو په آخرت کې په جنت کې به څومره ښایسته وي. خو نبی علیہ السلام وایي چې د یوې ملغلرې نه الله رب العالمین یوه بنګله به د جنتي له جوړه کړې وي. طولها 60 میلا فی السماء، دا به دومره اوږدی چې 60 میله، 60 کیلومتره اوچته. دنیا کې چې غټ بلډینګ سړی جوړه 1.5 کیلومتر، 2 کیلومتره، دا به 60 میله به اوچته وي. للمؤمن فیها اهلون یطوف علیهم،
د مسلمان به په دې کې هغه بیبیانې وي، هغې له باندې به ورځي وي، ګرځي به ورسره. په حدیث کې دام راغلی دی چې دا جنتونه چې الله جوړ کړي دا بنګلې من ذهب آنیتهما لوښي به هم پکې د سرو وي، د سپینو زرو به وي، خپل رب سره به ملاقات هم کېږي. او دارنګې بعضې حدیثونو کې داسې راغلی دي مسند احمد کې لبنة من ذهب د سرو زرو یوه خښته به وي، د سپینو زرو به بله وي، وملاتها او دا مساله چې دا به د مسکو نه جوړوي، داسې خوشبویانې به وي، کاڼي به د یاقوت او د ملغلرو کاڼي وي، وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت وترابها الزعفران دا خاوره چې دا شګه دا به د زعفران نه جوړوي. من يدخلها ينعم څوک چې داخل شو مزیدي لا یبأسو دی به کلم نه امید نشي، ويخلد لا يموتو همیشه به وي، مرګ به ورباندې نه راځي، لا تبلا ثيابه ولا يفنى شبابه ځواني به هم نه زړیږي او دارنګې جامې به هم نه زړیږي، همیشه نوې نوې کپړې. داسې یو ښکلی منظر دی. نو الله وایي ومساکن چې الله ورته ویلي طیبتن مزیدارې بنګلې دي، دا به څومره مزیدارې وي، د دې دپاره تیاری پکار دی عزیزانو. ډېر اعمال چې د جنت بنګلې پې میلاویږي، یو ایمان دی، دویم جماعت جوړول لکه اسان عمل، د دین هم اسان عمل، د ورځې 12 رکاته سنت کول، سحر نه مخکې 2 رکاته، ماسپښین نه مخکې 4 رکاته، 2 رکاته ماسپښین نه وروستو او 2 رکاته ماښام نه وروستو، 2 رکاته ماسخوتن نه وروستو، دا ټول 12 رکاته شو. نبی علیہ السلام فرمایي من صلى في الليل والنهار 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله به ورله جنت کې دروازه، الله به ورله جنت کې کور جوړوي چې څوک دا 12 رکاته سنت کوي. د دې ټولو نه یو لوی نعمت هم په دې جنتونو کې بل شته دی، ورضوان او رضامندتیا به وي، رضایي به وي، د رضا اعلان به کوي من الله د الله طرفه. او دا رضامندتیا چې دا د الله د طرفه اکبر او دا ډېره لویه، دا ډېر لوی نعمت دی د دې جنتونو د نعمتونو نه. ټول د جنت نعمتونه یو طرف ته چې الله اعلان وکړي زه د تاسو نه راضي یم، دا بل طرف ته دې ته الله اکبر ویلی، د جنت یو نعمت هم ورته نه رسېږي. حدیث کې هم داسې راغلی، بخاري شریف کې حدیث دی چې الله رب العالمین به د جنتیانو ته ووایي، ډېر ښکلی حدیث دی دا، چې اذا دخل اهل الجنة الجنة کله چې جنتین جنت ته داخل شي، الله به ورته وایي یا اهل الجنة ای جنتیانو، ټول به په یو آواز وکړي لبیک ربنا وسعدیک، حاضر یو ربا. الله به ورته وایي چې هل رضیتم تاسو خوشحاله په دې جنتونو کې؟ جنتیان به وایي وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من غیرنا من خلقك. الله مونږ به ولې نه خوشحالیږو؟ تا خو مونږ له داسې نعمتونه راکړي چې چاله دې نه دي ورکړي په دې مخلوق کې، داسې لوی لوی نعمتونه. الله به ورته وایي الا اعطیکم افضل من ذلك، د دین درله غوره نعمت بل درکمه؟ ټول جنتیان به وایي وأي شيء افضل من ذلك، د دین به وراخوا بل لوی نعمتي؟ الله رب العالمین به وایي احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. دا اعلان به الله وکړي چې د نن نه وروسته د تاسو نه راضي یم، زه به کلم د تاسو نه ناراضه کېږم، مزې کوئ وسه. دنیا کې خو انسان و ګناه ته کېدله، ناراضه به شو رب العالمین، عذابونه به راتلل، قسمه قسم تکلیفونه امتحانات به راتلل، خو په جنت کې به الله اعلان وکړي چې تاسو نه زه راضي یم او زه د تاسو نه ناراضه کېږم. نو دا ډېر لوی نعمت د الله طرفه، ځکه الله ورته ویلي ورضوان او رضامندي او رضا من الله د الله د طرفه په دې جنتونو کې اکبرو، دا ډېر لوی نعمت دی د جنت د ټولو نعمتونو نه. ذالک هم دغه د الله رضا حاصلول، هم دغه اعلان اوریدل د الله د طرفه، هو الفوز العظیم، هم دا کامیابی لویه ده، لویه کامیابی هغه عمده ده چې الله د انسان ناراضي شي. ګورئ عزیزانو، د دنیا چې الله پیدا کړې ده د انسان دپاره، ټوله دنیا خلق لکم ما فی الارض،
سخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر. ټول نظام شمسی، نظام قمری، اسمانونه، ځمکې، دا ټول الله د دې انسانانو دپاره پیدا کړي. انسان یې د څه دپاره پیدا کړی؟ د عبادت دپاره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسان د عبادت مقصد څه شی دی؟ د الله رضا، چې الله را ناراضي شي. یبتغون، د الله رب العالمین رضا لټوي، ابتغاء مرضات الله، چې الله راضي شي. او الله به اعلان کوي په ورځ د قیامت د مؤمنانو بندگانو نه چې د دین الله راضي دی، د دین الله راضي دی، د دین ناراضه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول په هغه بندگانو کې راولي چې الله ته راضي وي، او الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې داسې اعمال وکړو چې الله زموږ نه په هغې باندې راضي شي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.